ऐसा सराकी नाल टाइम गुजारा सी हाँ। उर्दू सराकी सानू ठीक से नहीं आंदी अच्छा हाँ थानू पछतो आंदी है لږ دیو خواته رالو ملګري دا د تصویران اخلي مای میساک سونه دغه بیا دی خچر ورته وایي دلته به زبرني و دا شان نشته دا رکسیم اوبه د ځمکې سره راوځي څومره زرغونوالی دی ورته ګورئ ډېر زیات خوند کوي السلام علیکم دا د اړنکیل ښکلی او زرغون میدان دی د دې کلي خلک هم دلته فصلونه کري د بادام او جوز ونې د دې ځای ښکلا نوره هم زیاته کړې ده هر لور ته شنه واښه تازه هوا او قدرتي سکون دی زه د میدان په منځ کې ولاړ او شاوخوا غرو ته مې کتل داسې ښکاره کېدل لکه دا غرونه د دې ښکلي ځای ساتنه کوي د دې زیات ښایست لیدو څخه زه حیران پاته شولم او زړه کې مې وویل چې سبحان الله څومره مهربانه خالق دی چې غرو ته وقار ورکړی دی ونې ته سایه ورکړې ده ځمکې ته رنګونه ورکړي دي او انسان ته سترګې ورکړي دي چې دا هر څه ووینه او د خپل رب لوی وپېژنه انشاءالله خیره موږ خو هغه ریسټ هاوسو څخه لږ دیو خواته رالو ملګري دا د تصویران اخلي مای میساک سونه واوسو د دې ځای ویو ډېر ښایسته دی دا ورته ګورئ ټوله دا دی شاوخوا واښه راشنه دي او هغه غرو ته وګورئ دغه درختې چې ولاړ دي دا بیا د جوز د بادام د دې شانو درختې دي او دلته د کلي خلک چې دي هغه د جواري سولو سبزیانې سولې او ورسره دغه چیش ورته وایي سره سره چیش دی زیارت چرۍ ورسره چریان هم دلته کېږي نور هم ډېرې میوې دا خلک کوي یو سپین ږیري بابا و له هغه سره ما مجلس وکړي چې دلته چې دغه خلک ټورست نه راکړل هغه ټیم کې تی دلته څه کول نو ده راته ویلې چې په هغه ټیم کې هم موږ دا خپل یو شی به مې کرئ دلته سبزي به مې کرله جواري به مې کرل او ده ویل چې زموږ ډوډۍ چې وله هغه به د جوارۍ دبوله موږ به د جوارۍ ډوډۍ پخوله دا ګورې اوس هم دی جواري لګولي دي نو ولې دا لاره چې دی په یو 15 کاله کې دا ګور دا سبزي د شان یې کرلې دي ولې دا لاره چې اوس دغه سوې ده یو 15 کاله کېږي نو بس بیا موږ د ښاره څه اوس دغه وړه دا شی راوړو هغه هم یوه ځای باندې راوړو چې بیا موږ د ډېر ټیمه پورې کېږي دا ویو تاسو ټوله چکې څومره خوند کوي اول ته بیا بل هوټل والا راته ویلې چې دا زموږ یو لیفټ دی چې د یوه غر دا ګورې غره څخه هغه غر دومره سره میلاو دي نو هغه لیفټ دا ویلې ډېر ټیم کې خراب شوی دی نو اوس خلک نسي راکړلی موږ سیم راختل د غره د دې ځای پورې په پښو باندې 3-4 ګنټې ولګېدلې نو دی ویلې اوس خلک نسي راکړلی ویل دا زموږ دغه کوم ټورست چې راځي دا بزنس هم زموږ د ډېر سره ولاړ دی دغه بیا دی خچر ورته وایي دا باندې دی دغه سوداوي د غرو څخه راوړي دلته خپل خواته او ټول هر شی دلته که کورونه دي که هر څه دي هغه ټوله د لرګي څخه جوړ دي چادر یې د ښار له خوا څخه راوړي دا استعمال کړی بل دا شی نسته سیمنټ یا بل شی دی استعمال کړی دا نسته په دې زرغون میدان کې مې یو آس هم ویل دی چې یو چکر یې په 1500 روپۍ ولو زما هم زړه وسولو شوق مې پیدا سولو او زه په دې آس باندې کښېنستلم پر آس باندې ناسته بیا یو جلا خوند لري داسې احساسوي لکه انسان چې د باد په څپو سره روان وي داسې احساسوي لکه انسان چې د باچایي پر تخت باندې ناست وي شله خیر هلته مې التکه والوځوله ډېر ښه خوند یې وکړي اف سی والا غرمې والا هلته ولو هغه ولې ډېر بېنالو ځای بس دغه ایریا به خالي کې راولې نو ډېره لوړه مې نه ده الوځولې لاندې مې وګرځوله ښه خوند یې وکړي نو اوس ځو بل ته دغه ځي پورې چېرته پرون موږ ځین راغلي وو بایک دا چې مې هلته راولي هلته ځو بیا انشاءالله یو بل ځای دی هغه خواته ځو نری نری باران هم شو دی خوندور ویو دی ماشاءالله تو ګورئ اوسم دا دغه ګوره خلکو دا غلط کار کړی دی پلاستیکو دا شانې
تس کړی دی داسې دا مځکه کې دغسې بیا بوټي یا واښه شی نه راشنه کېږي د پلاستیک له وجې نو کوم خلک چې دلته راځي هغو له پکار دی چې دا کچرې دلته نه کیتے سی دا بات کار ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਲਾਗਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ پدې کې یو ویلاګر هم ولو موبایل ورسره ول السلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ٹھاک کہاں سے ہو ضلع راجنپور راجنپور جی السلام علیکم क्या हाल है अपनी زبان में बोलो कौन सा زبان बोल रहे थे सराकी सराकी क्या क्या हाल है ठीक ही पठान ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अल्लाह का करामा ठीक ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जैसे तुम बताए थे ऐसा भी आया बताए राजनपुर से आते हो घूमते बताई ऐसा सराकी नाल टाइम गुजारा सी उर्दू सराकी सानू ठीक से नहीं आंदी अच्छा हाँ थानू पश्तो आंदी है थोड़ा बहुत आंदे मेरा यार है गुलजमान पेशावर में रहता है अच्छा उससे थोड़ा सा बहुत सीखा है लेकिन इतना नहीं आता वो कहता है कितने होते वो सही थोड़ा बहुत सरेकी में मिक्स बोलता है ठुकर खासो की करंदे हो तुसी कुकर खाती होते हैं कुकर कुछ है होते कुकर वो कुकड़बाज वाला ड्रामा भी मैंने बहुत देखा है वो फैजू का, निजामी फैजू। चर्सी वगैरह का फैजू का हाँ हाँ उसका बड़ा फेवरेट है वो ड्रामा फेमस बताई मोल भी फेमस ही विलागर कौन है आप में से विलॉग तो ये बना रहा था हाँ टिकटॉक कर रहे हैं हम व्लॉगर नहीं है अच्छा माशाल्लाह बड़ा मजा आया शुक्रिया थैंक यू دا سرایکیان دي سرایکیان سره موږ وخت هم تیر کړی دی سرایکی میرزا د دوی وای کی کرنده او ټکر کاسو سا کاسو دا رقم گایږي ښه خلک دی او د دې زبر ډیر خوندم کې ملګری را سره ولاړو دوه راشه دي ولاړ زه سیم دا رقم ځای کړه دی ماته یې کړ واره کوي و چې زه په خپل اختیار کې وای دی نه وای را سره زه خو د لیمې 4-5 شپې کولې واره باغ غره له ختلی بیا به هغه له ختلی بیا به هغه له بیا به دورې ټول خوندونه به مې اخیستلی خو ورسره وه زه ملګرو سره یم خیر لاره را معلومه شوله بله واره خپله راځم یو تنبو به را سره وي خپله چکرونه کې وله